نو حضور پاک فرمائی چې چا درې ځله قل هو سورۃ الاس قل هو خو بټولو ته یادی کړ درې ځله دله به الله د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکي او چې لس کرته ولسته دله به خدای په جنت کې محل ورکي نو چې تاسو 10 کرته سورہ اخلاص ولسته 10 کرته ډېر زر ویل کېږي نو تاسو له به خدای په جنت کې درې بلډینګ هم جوړ کړي او د قرآن شریف د لسو ختم ثواب به خدای درکړي څومره اسانه شو یو بل مرګري وای د شپې ډېر تنګ یم خوب نه راځي دشمن نه تنګ یم او پیریانو شیطانانو نه تنګ یم څه وکړم حضور پاک فرمایي چې د شپې سملی آیت الکرسی لوله نو خدای به دې د شیطانانو پیریانو او د غلو غدونه محفوظ وساتي څومره برکت شي یو سړی وي د ساحرانو کوټګرو عاملانو نه ډېر په عذاب نبی علیہ السلام فرمائی سار ماخام دا آخری 2 سورتون معاوضتین قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دولا نو دا سحر جادو کوڑو نو بده خدای محفوظ استاد یو بل مرگری وی مور میں نا جوڑا دا بابا میں نا جوڑا دے او پا ڈاکٹرانو حکیمانو میں لشن شوا جوڑ نشو حضور پاک فرمائے وی سورت فاتحہ پہ لولو چفکاوا خدای بولا شفا ورکی زبا شو مثال درک دا نبی علیہ السلام مبارک زمانہ دا او صحابہ پلارا تیرے دل یو گدرو دا اغا گدر پا غاڑا ماندی کلی اسیدو دا دوی اغا گدر سرش پشو دا اغا گدر خواہ کی کلی چیو اغا خلقو نے ڈوڑے غختا چې مونږ له ډوډۍ راکې مونږ میلمانه یو خو هغسې شومپړک خلک و ډوډۍ وله ورنه کړو خدای له دې صحابه و مدد کو د کلي چې کم مشر و ماروچي چې منډې ترړې والې والې سړی نه ښه کېږي منډې ترړې والې سړی نه ښه کېږي اخیره کې چاوته و چې دا میلمانه چې کم راغلی دي دوی سره معلومات کو که دوی کې څوک دم والی د صحابه و لراله وی هل فیکم من راق وی تاسو کې څوک دم والا شته ولی وی ان سیدنا لدغا وی زمونږ د قوم د کلي چې کم مشر دی هغه مار چې چلی دی مونږ ډېرې منډې ترړې والې ښه کېږي نه شته څوک چې دم پې واچوي چې کوم مشر صحابي و حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورته وی او ما سره دم شته زه به دم کم او پاسات به خدای پاک جوړ کړي خلق ورته ویله شا براش دم پې زر واچوه کنې سړی رانه مري دا صحابی ورته وی زه مړه خپل کار کوي بیګام دنه ډوډۍ وغوښته او د شومپړک بچو ډوډۍ م رانه کړه اوس خیراتي دمونه غواړي دم باچوم جوړېږي به خو شکرانه به راکوي مونږ ورته ګورې شکرانه وایو هغه دې ټیټ لفظ ویلی وی دم باچوم خو اجرت به راکوي مزدوري دیاړي وی څومره دیاړې غواړې وی 40 ګډې چیلې که 40 ګډې چیلې راکولی شي په شکرانه کې خو دم دلا چوم خدای به دا مشر اوس په دا ساعت ټیک کړي او که یو چیلې هم کمی نه اچوم خواران مجبوره دې ته شکرانه وایي تاسو څومره ورکوئ پخوا 15 پاو او بیا 15 پیسې به یې ورکولې ما یاد شي بیا به یې 15 پاوه ورکول 1 روپۍ او 1 چونې اوس دا ماشومان نه پېژني اوس زما په خیال ریټ 15 روپو له رسېدلی یو ملا صاحب له چا ماشوم راوست وي دم پې واچوه چې دم یې پې واچوي دی جاړي نو ټیک شو نو 15 روپۍ یې ورکړې نو کور ته بوت نه سړی واپس راغی وی استاد یې ماشوم خو کور بیا په جاړه شو په لاره ټیکو خو کور بیا په جاړه شو هغه ورته وی د 15 روپو د دم زور ته کوره پورې وي 15 روپۍ پیس کم دی نو
تب لګیو پټې به د جیب خو کړی نو ګزاره به شوې وه. دم منی که دم هم لا نه منی؟ هلکه منی دم؟ او داسې خلک هم راوتلي چې دمونه هم نه مني. دم ثابت دی په شریعت کې، ها د حضور پاک په حدیثو کې ثابت دی. یو قوم معتزله به یې ورته وي، هغوی به دمونه نه منل، او یو عقلي دلیل باندې به خلک ګمراهان کول. هغوی به ویل که دم څه شی دی، خو د خولې نه هوا وتل دي، نو د خولې په هوا کې څه زور دی؟ پوکي وهه نو په دې د چا د خېټې دړ ښه کېږي، او که د سترګو دړ پې ښه کېږي. خلک یې په دې عقلي دا نقلي مو سره یو دلیل نه مو، خو دې عقل باندې خلک ټول برباد کړل. د بادشاه دربار کې مناظره جوړه شو، دا معتزلي ملا مو او زمونږ د اهل سنت والجماعت یو مولانا صاحب مو، دنیا راغلې د تماشې. بادشاہ وی هغه معتزلي ته وی وایه دم منې که نه وی نه؟ وی ولې نه منې؟ وی صاحب دم خو د خولې نه هوا وتلي چوف، نو په چوپ کې څه دي؟ د خولې په هوا کې د یو سړي خېټه خوږېږي، ته ورته پوکي ورکوه نو دله به دې څنګه په پوکو وباسې، او د یو سړي سر خوږېږي، ته ورته ډېر پوکي ووهه او ببوز یې ورته ووهه، نو په پوکو باندې را سر دل ختمېږي. دا قمقل خلک دي دمونه. ډاکټران به څه کوي، حکیمان به څه کوي؟ د خولې په هوا باندې بیماري ختمېږي. زمونږ دا ملا صاحب هوښیار و، هغه یې ودرېږه که زه د نقلي دلایل درته وایم، خو دا خلک تا په عقل په توره والی دی، نو هغه ورته کنځل شروع کړل، ستا خور او ستا مور او ستا ښځه. هغه معتزلي ملا یې ښه سپک دد که. نو د بادشاه په دربار کې د یو سړی په زرګونو خلکو کې وکنځه، خو دا بېعزته شي. معتزلي ملا سترګې وپړسې دی، بېعزته شو. بادشاه ته یې مخ ور واړو، صاحب چې ملا صاحب سره د دم د ثبوت او د اثبات دلیل نشته، نو په کنځلو سر شو. بادشاه سلامت دا خو ستا توهین وکړه، ځکه ستا په دربار کې ما ته کنځل وکړل. نو بادشاه هم غصه شو. زمونږ ملا صاحب ته وایي سرمن دی وباسه، دا خو تا زما بېعزتي وکړه چې زما دربار کې دې سړي ته کنځل وکړل، چې د دم دلیل د سره نشته د ثبوت، نو په کنځلو سر شوې. ولې دې کنځل وکړل؟ اوس دې برابر و. زمونږ دا ملا صاحب ورته وایي صاحب دا خو زما د خولې نه ووته، ته خو په خپله وایې چې په هوا کې زور نشته، ته خو خولې نه پوکي وته ووته، کنځل څه شی دی؟ ما د پسې کوتک خو نه دی راغشتی، او نه مې په سر په لرګي وانې دی، د خولې نه مې ووته. دا ته ولې غوسه شو او دی ولې غوسه شو، او دا کوتک ته دی ولې ګوتې کړ؟ روح په دې پوه کم د عقل په بنیاد که یو سړی 80 کاله په کفر کې د تېر کړي، 80 کاله، او دې 80 کاله پس دا پوټینۍ غوندې هوا د خولې نه وباسي او ده ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. په دې پوټینۍ هوا د 80 کالو کفر ختمېږي که نه ختمېږي؟ وایه راته. او امام غزالی صاحب لیکلی په منهاج العابدین کې وی دا ابلیس نو شیطان دا مشر نکه چی دی، وی دا 80,000 کاله د خدای پاک عبادت کړی. څومره یې کړی؟ 80,000 کاله. او د دې عبادت په ذریعه په اسمانونو کې اوسېده، د فرشتو سره اوسېده، پوټینۍ غوندې هوا د خولې نه ووت. الله ورته وی آدم علیه السلام ته سجده وکړه، ده څه وی؟ وی نه، وی خلقتنی من نار وخلقته من طین، دې دې د خټې نه پیدا کړو، زه دې د اور نه پیدا کړم، نو زه به دته څنګه سجده کوم؟ په دې پوټینۍ هوا چې د خولې نه ووته، د ابلیس د 80,000 کالو عبادت جوړه شو. اوس وایه د خولې هوا کې زور شته که نشته؟ خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی، هغه یو ځل د الله د نوم صفتونه کول چې د الله په نوم کې دومره برکتونه دي، او د الله نوم د دې کائنات روح دی. روح د انسان دا بدن هم یو روح لري، چې روح پکې وي نو دا بدن جمدی وي، او چې روح دی وت نو دې بدن ته مړی وایي، مړی بیا جنازه ورته وه. دغرنګې د دې کائنات هم یو روح دی چې هغه د الله نوم دی،
چې د الله نوم ترسو وي نو دا ټول کائنات به جمدي وي، او کله که د الله نوم ختم شو نو نبی علیہ السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، ترسو چې په مخ د ځمکه د الله نوم ویل کېږي قیامت به نه راځي، او که کله د الله نوم ختم شو نو دا کائنات به ټول مړه شي او قیامت به راشي. د دې ټولو کائنات روح او ساس شي شو د الله نوم، او دې دنیا کې چې دا څومره انقلاب راځي، که نور راخیږي او که سپومه، دا کائنات جمدي دي. دا پس جمدي دي د الله په نوم په ذکر په دې جمدي دي. نو خواجه ابوالحسن حقانی د الله د نوم صفت کاو، نو ابو علي ابن سینا منطقي و فلسفي د بادشاہ حکیمو د بادشاہ علاج به کاو، نو هغه ورته مخ راواړو وی خواجه صاحب وی دا پوټینې غوندې ټکې د الله نوم دومره لوی انقلاب راولي، داسې سپکې استهزا غوندې وکړه، دا پوټې ټکې الله نوم دا دومره انقلاب راولي چې ورځ او شپه په دې بدلېږي، او دا ټول بوټي په دې زرغون دي، او انسان په دې جمدی دی، او دا اسمانونه او ځمکه په دې ولاړ دي، که دانې دا بروان شي په دې پوټي ټکې کې دونه انقلاب راولي. خواجه صاحب هوښیار دا بزرگان خو هوښیاري. هغه ابو علي ابن سینا ته مخ ور واړو وی ای خر تو چې دانې، وی خره ته په څه پوهېږې؟ اوس چې یو د بادشاه حکیم ته د په زرګونو مجلس خلکو کې خر وی نو په دې هغه بېعزته شو که نه شو؟ ابو علي ابن سینا رنگ زیړ شو، شکل یې بدل شو او رنگ یې تور شو چې دا خو خواجه صاحب تا د په شرمونو شرمولم، ما ته د خر وی چې خره ته په څه پوهېږې؟ او په دومره لوی مجلس کې د خو د بادشاه حکیم ما ته خو څوک پورته نشي کتی، زما خلک عزت کوي، او په دومره مجلس کې د ما ته خر وی دا خو د تا رسوا کړم. خواجه صاحب خو لګیا د خپل باس جاري وساتو، او د ابو علي ابن سینا رنګونه بدلېږي را بدلېږي، او ډېر زیات خفه شو پریشانه شو. خواجه صاحب مخ ور واړو وی حکیم صاحب وی ولې دې رنګ بدل شو؟ شکل دی ولی بدل شو، رنگ دی تور شو، تو خو ټیک وی اوس دی رنگ بدلیږي وجود دی رپیږي، دا ولی وی خر دی راتاو نه وی، خر دی راتاو وی زه خو دی برباد کړم، زما وجود خو دی ټول په لرزه که او زما رنگ دی تور که، خر دی راتاو نه وی. خواجه صاحب ورته څه وی؟ وی یو خر ستا په وجود کې دومره لوی انقلاب راوست، د خدای نوم به په کائناتو کې انقلاب نه راولي؟ یو خر مې راته وی رنګونه بدلی را بدلی، د خدای نوم څومره لوی ذات دی به څومره انقلاب راولي. نو دا دم چې دی دم په دې م پوه کړم دا یو شکل لري، لکه د اوبه چې یو شکل لري، دارنګې د دې دم یو خپل شکل دی، موږ ته نه ښکاري، او د قیامت په ورځ به دا موږ ته بیا ښکاري، د قیامت په ورځ به دا موږ ته ښکاري، دلته نه ښکاري. د قیامت په ورځ چې دا موږ کوم اعمال کوو، منځونه او روژې کوو، دا اعمال دا شکلونه لري، قیامت پر ورځ به خدای راوالي په تله کې به یې واچوي، نیکۍ به په یو چابړي کې واچوي او ګناه به په بل چابړي کې واچوي. مونځ موږ ته خو نه ښکاري، روژه خو موږ ته نه ښکاري، ذکر او اذکار چې کوو دا خو موږ ته نه ښکاري، او نه تیلی کې اچولی شي، خو د قیامت پر ورځ د دې خپل شکلونه یې دا به ښکاري، دا به الله په تله کې واچوي. ګناه چې موږ کوو موږ ته خو ګناه نه ښکاري په سترګو، او نه موږ په جام کې او په تیلی کې اچولی شو، هلته شکلونه دي، ګناه یو چابړي کې او نیکي په بله کې. دارنګې چې موږ دا دمونه اچو د خپل شکل دی موږ ته نه ښکاري، او الله فرشتو ته ښکاري چې ما چوف کړی هغه شکل د دې دم هغه وجود په دې مساماتو کې چې دا خوله پرې وځي په دې کې وجود ته وردن نه شو، وینې سره ګډ شو، او د هغه تکلیف ځای له خدای پاک ورسوي. یو څو دلیل هم درته وسویم. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نوسیو حضرت حسن او حسین دواړه یې راوستل، وی بچی راځئ دم د باندې چو، دونه حضور پاک پہ دم اچھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. او چف ایکڑ پہ اور تسوئی وی بچی پنی بے ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق او ابراہیم دمول. ګوره پته ولګېده چې اسحاق او ابراهیم علیه السلام اسحاق او اسماعیل دمون، چې ابراهیم علیه السلام هم په خپلو بچو په حضرت اسماعیل او په حضرت اسحاق دمونه اچوله، او په صحابه هم دمونه اچوله، ګوته مبارکه به یې په خوله کې کېښوده داسې.
او پزمکه د مدینه منوره به راخ کلا او د مریض په تندی به راخ کلا او به فرمایل تربت ارضنا بریقه بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا. لاړ زما خاوره د مدینه شریفه او د مریض په تندی را کاږم چې شفا څوک ورکی؟ شوق سره وای څوک ورکی؟ نور شوق سره وای څوک ورکی؟ جوړون کې څوک دی؟ بس خبر خلاصه شي. که دا دی و چې دې دم جوړ کړم نو قصه دې خرابه کړه، او که دا دی وي چې په دې دم کې اثر الله چي د شفا نو خبره جوړه شوه. ډاکټر له چې ته ځې علاج دې کوي نو ډاکټر دې جوړوي که خدای به دې جوړوي؟ نو ګوره دا علاج خو به دې ډاکټر کوي، خو شفا په دې دارو کې څوک اچوي؟ شوق سره وایي څوک اچوي؟ او د ډاکټر په لاس کې شفا څوک اچوي؟ دا اوبه زسکم دا د تندې د ختمېدو یو سبب دی، خو دا د ما تنده نشي ختمولی، یو سبب دی. کله سړی تږي اوبه څکي تنده نه ختمېږي، تنده په دې اوبو څوک ختموي؟ دا ټیک شو خبره. که دا دې وي چې دم جوړ کړم خلاف شو خبره، که دا دې وي چې ډاکټر جوړ کړم خبره خرابه شوه، که دا دې وي چې حکیم جوړ کړم خبره خرابه شوه، او که دا دې وي چې په دې دارو په دې حکیم په دې ډاکټر په دې دم الله جوړ کړم خبره جوړه شوه. حضرت عیسی علیہ السلام له خدای پاک دمونه ورکړي، په مړي به چف کړي او جوړ روغ بشو، پابسې جمدې بشو. برګي مرض والا باندې به چف کړي ټیک بشو، نابینا له به چف کړي جوړ بشو. خو څه به وي ورسره؟ وی قم باذن الله. څه به وي؟ قم ووایه غوندې باذن الله ابرئ الابرص والاکمه. زه دا برګي والا هم جوړم، دا ړوندم جوړم، خو د چا په اذن جوړم؟ شابسې الله په اذن. ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایي تربت ارضنا، زما د ځمکې خاوره، بریقة بعضنا، لاړه زما، لیشفى سقیمنا، چې د ما مریض جوړ شي، خو باذن ربنا، چې د الله حکم وي په پوټي دارو به جوړېږي، او چې د الله حکم ني نو لقمان حکیم د ځان علاج کې نه جوړېږي، ابو علی ابن سینا د ځان علاج کې لوی حکیم نه جوړېږي. نو شفا د چا په لاس کې شوه؟ شوق سره چا په لاس کې شوه؟ نو که دا به نه وي چې دم جوړ کړم، دا به نه وي چې تعویذ جوړ کړم، دا به نه وي، دا به وي چې د دې خپل برکات دی، دا دم حضور پاک استعمال کړی دی او دې کې به الله شفا چي، نو خبره ټیک شوه. او ډېر ناشنا راته بله وویم، یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی، نبی علیہ السلام ته وایي وی دا الله رسوله بیمار یې؟ وی دم د باندې واچو. ګوره جبریل علیہ السلام ورته وی او واچوه. نو جبریل علیہ السلام حضور پاک باندې دم اچوي، څه وایي؟ بسم الله ارقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک. وی د خدای په نوم دې دمو، د هر مرض نه دموم او شفا به الله درکوي. نو بعضې وایي یو حدیث مفهوم کې داسې راځي چې څوک دمونه وغیره استعمالوي وي ده کې توکل نشته، د هغې معنا دا چې وي دې دم جوړ کړم نو توکل پکې نشته. او که دا دې وي چې دا دم خو حضور پاک استعمال کړی دی، ابراهیم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، د هغې نه زیات متوکلین بل څوک، نو دا دې وي چې دا دم به استعمالوم خو شفا به الله چې خبره جوړه شوه. ذهن مو خبر آواز شته؟ نو دم به منو که به نه منو؟ خشابسې. خو دا به نه وایو چې دم جوړ کړو، مونږ به څه وایو چې چا جوړ کړو؟ خبره خلاصه شو. هغه صحابي ورته وایي چې زه به دم واچوم خو شکرانه به راکې. څومره شکرانه غواړئ؟ په بخاري ترمذي ټولو کې راځي، وی 40 ګډه چیرې تاسو که بیگا حدیث مکی الفاظو کې نشته، خو مفهوم د حدیث هم حجت، منطق چې څنګه مفهوم هم حجت. که بیگا تاسو ډوډۍ راکړې وخت خیراتي دم دلاچو، بیگا ډوډۍ رانکړه شوم پړق بچو اوس د خیراتي دم ناچو، 40 ګډه چیلې به راکې، دمې پې واچو، څه دم؟ سورت فاتحه دې پې ولسته، او لاړې به خوله کې جمع کولې، په مریض به چف کولې، مریض خدای ټیک که ګډې چیلې ته په مخه کړې، چې په مخه کړې چا ورته وی دا خو دې خو نه کړل، دا خو د خدای په کتاب مزدوري واخیست. هغه وی ما په ګناه خو پیسې نه دي اخیست، ما خو دم خو یو علاج د ډاکټر پیسې نه لې، حکیم نه لې. لاړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک ته الوی،
حضور پاک پہ داغا دم تحسین ہو کے داغا عمل نیر خدم دے چولے تا سے پتا ہو چی صورت فاتحہ کے دا شفا دا لیکن دیر کھولے دم دے واج وی سیب سلویخ کڑی چیلیت دے رہا اس دیری او دا مرگری وی چی دا خدای پا کتاب دے اجرتا نشتے دے دا بخاری دا حدیث الفاظ دتا ہے بخاری شریف کی رازی خان حضور پاک و تفرمائی ان احق ما خستم علیہ اجرا لکتاب اللہ وی دیر اخکل مزدوری خود اگر جدا خدای پا کتاب دے واغشتا سب گناہ خود دے واغشتے وی اجعلو لی معکم سہمن وی معلم پکی سراکے طالبانو تا ویم حضور پاک تی دا ایساولی غفت تبرعان دی دا پارا چی قیامت پوری دا خلق خلا بند شی چی پا دم پیسے غشتل گناہ که گناہ وینو پیغمبر علیہ السلام پا کدان لیساولی غشتا دا صورت فاتحہ شفا شو اسرون استاسو ذہن کے سوال بتاوی گرنتا ہے کہ دا ما مور خنا جوڑا دا اور سارا ما خام صورت فاتحہ ویم نجوڑے گی عمل بوئی دا خو غریب ایم او ہر ما خام صورت واقعہ ویم دا ما فقر ختم نشو عمل بوئی چی دا ما خو عجت تے او ہر سال سورہ یاسین میں مجد میں پورا نشو مناسب دا ولی دا لاما چی کمی خبر اکدا دا حضور پاک دا مبارک خلی خبر نبی علیہ السلام تا خدای رشتونے ویلے دے او دا اسلام دا نبوت نمخ کے دا نبوت نمخ کے کافر بوتا رشتونے وے بلکہ نبوت نپسیم رشتونے مانا دا دنیا پا معاملاتو کی نو دا ما چی خبر ہو کہ دا خود حضور پاک دا مبارک کے خلید نو دا اولی زمان پا دم مریض نہ جوڑے گی دا صورت واقع بانی فقر ولی نہ ختمے گی دا سورہ یاسین بانی زمان اجت ولی نہ ختمے گی رو پا دیم پوئے گی دو قسم اسباب دے یو تا مادی وی بل تا غیر مادی مادی اسباب عقیدہ نغوارے نتیجہ ورکای لکه دا اوبه دسکم نه اوبه که زما په عقیده شته او که نشته خو زما تنده به ختموي ډوډۍ ده یو مادي سبب دی د لوږې د ختمولو که زما په عقیده شته که نشته خو چې ډوډۍ خورم لوږه به ختمېږي یا انور ته ودرېږم نو که عقیده شته که نشته خو ګرمېږم به یا واوره کې مې لاس کې ونیوه دا د یخېدو سبب دی نو که عقیده شته که نشته لاس به مې یخېږي اور چکم غیر مادی اسباب دی اب اعلی نتیجہ ورکی چی مضبوط عقیدہ ولارے کہ کلک عقیدہ دی بھی خکار بکی اور کہ کلک عقیدہ نہیں کار بنکی دمون غیر مادی سیزون دی کلک یقین غوالی دمونگا یقین نشتا مثال دلاؤ درکم مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دی تسہیل المواعظ یو واقع پکی لکلے وی او مناسب دا جمعہ تقریر کا او پا تقریر کی دا بسم اللہ فضائل بیانو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دا فضیلت دے دا برکت دے دا ثواب دے دا فیدہ دا نو جوش کرا دے وی چی سوک پا دریاب وردی نو بسم اللہ دے وی چف دے کئی دا یو سر نبل سر تبا پوری و زوخ پا بیم دلم دے گی یو باندیسی ناستو پا مجلس کے جمعی ماندل راغلے اگر لا باندیسیان خو سادگانی هم عقیده مضبوطی استاجی خدای دا سرخشا زخو روزانه رازم مانزلا او دی کلی تنولار کی سین دی دریاب نو کشتے لے پیسے ورکم اگر میرا ولی خرچ دم دی رانتا خو اس بد کشتے دا سے بپوریو دم بسم اللہ بابے کہ منذ شنیق لا دا دریاب غار سراو درید او بسم اللہ الرحمن الرحیم او چوف اکلے او پا دریاب روان شو دا سی پنیخ پوری وقت لکا پا سالک تی سلی دی پیملم دا نشوا اور عقیدہ یقین مضبوط او چیزی بسم اللہ ہوئی پا دریاب رازی او چیز دی طرف ندی بسم اللہ ہوئی پا پوریو دی نیوزالی دی ملا صاحب لڈوڑے اکلا وی ما سر بزی دعوت قبل سنت تخا چی روان شو دریاب غانی لو رسیدل چیو رسیدل ملا سے بریکو نکلکونے وی اباندیسی و توی استاجی ولی رازا کنا وی چرتا وی دما کور خودی سن پوری غانا وی ادری گا چی کشتے راشی کنا پسکی بازو وی پا کشتے سکے وی پسکی بازو وی اگا بسم اللہ وانا دم چی تا ما تا خولی دی چی وایو پا دریاب ورزا اگا وایا کنا بسم اللہ دموایا رازا وی منغر کے ملازے پوتا ہے دے تحترین دریاب تک ورا منغر کے او تو یہ استاجی تاجی پا ممبر ویلی دی
تا ندی ویل چې بسم الله وای او پسین ورځخ په بدن لمدیږي وی چپ شاغه خلی زمونږ ندی ندی کېل زمونږ خلی ندی پام کوه او ته استاد جی هلته په منبر یو سوی او دلته بل سوی اوس به په خامخا به پې ورځئ او ما چې تا نه دم اورېدلی دی نو زه خو د هغه وخت نه پې لګیم او عمل کوم او دقسې بې پوري وځم تېرې وځم را تېرېږم او زما خو خپه هم نه لمدېږي شیخ صاحب له لاره اطمینان سره کېده کېده خیر بس جزا کېنه اطمینان دواړه سره په جګړه شو مقتدي ورته وایي ما خو چې تا نه دم اورېدلی دی هغسې پوري وځم را پورې خپه مې نه لمدېږي اوس به شابه دی مقتدي ورته وایي داسې که او ملا صاحب کړی نه شي کولی مقتدي ورته وایي لاس راکړه زه رانه مخکې کېږم باندې سي که زه یې لوند کړم نو مه راځه او که زه یې ډوب نه کړم راځه وایي ښه نو مقتدي لاس ونیو باندې سیاتې مخکې دی او ملا صاحب ورپسې هغه خو مخکې نه تجربه لوي بسم الله الرحمن الرحیم او پې نیغ روان شو او د ملا صاحب د خپې داسې ځي راځي چې خدای خیر پکې واچي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دلته لیکلی دی وی ګوره چې چا دم خولی دی کوم استاد جي د هغه یقین مضبوط نه دی اړه نه شي کولی او چې چا زده کړی دی کوم باندې سي د هغه یقین مضبوط دی پې نیغ روان دی د روحاني اسباب مضبوط عقیده غواړي دریم مثال هم درته ښیم د درود شریف یو کتاب دی دلائل الخیرات ورته وایي دا چې کوم صاحب لیکلی دی د حضور پاک باندې درود شریف دی را جمع کړی نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل درود کې د هغې یو وجه لیکلی دی وی دا صاحب وایي چې دا کتاب مې ولې ولیکم وی دا یو ځل په لاره روان وم یو ځنګل ته داخل شو لار رانه غلطه شو وی تم تږي شوم ډېر زیات بیا چې خدای د تندې مرم یو کوي مې صحیح کړ چې کوي له راورلم په غاړه یې ودرېدم برقه پې نشته نو د تندې مرم برقه نشته خدای دا به څه کېږي وی یو ماشومه جینۍ وه ګډې چیلی سرولی هغه راله وی ما ته وی کاکاجي ولې ما یې بچې تږې یم اوبه نشته وی د کوي کې چې شته مې بچې کوي کې خو ما ته هم ښکاري خو برقه نشته وی ما ته وی کاکاجي درله راوباسم ما وی زه دا جینۍ د ګډې چیلی سری دلته ژوند دی نو برقه به ورسره ما وی او راوباسه وی جینۍ راله او د کوي په غاړه ودرېده او سالفاظ یې وی او چوف یې کړی وی اوبه بره را روانې شو کوی ډک شو او د کوي سر له اوبه ورسېد څکه و کاکاجي وی ما په لپو لپو اوبه وڅکه کاکاجي سیراب شي ما وی دنده ختمه شوه وی بیا چوف کړی او به بیا د کوي ویخله لاړې وی جینۍ مې کلکه د مټه ونیوه بچې انسان یې پیری څه شي وی چې نه زه خو انسان او د انسان لور یم دا دې څه چل وکړه یو چوف دې وکړې اوبه سر له رالې او بل چوف دې وکړې اوبه ویخله لاړې دا دې څه چل وکړه وی جینۍ راته وایي چې دا خو مې څه چل نه دی کړی خو د استاد جي نه مې یو دم اورېدلی دی او استاد جي وی چې هغه دم څوک د څه مقصد دپاره وایي الله به هغه کار کوي څه دم دی بچې وی درود شریف یو استاد جي راته ویلو چې درود شریف څوک وایي نو چې څه مقصد یې خدای پاک یې پوره کوي نو دا چې د ما ساجت یې تولیدل درود شریف مې ووی نو به سر له رالی بیا مې درود شریف ووی ویخله نه اوس د دې ماشومې جینۍ یقین مستحکم دی عقیده مضبوطه ده نو روحاني اسباب رونو مضبوطه عقیده غواړي ما چې سوی دا د رسول الله مبارک الفاظ دی نو قرآن ډېر د برکت کتاب قسم دی دومره د خیر کتاب او د برکت کتاب په مخ د ځمکه اسمانونو ځمکو کې چرته نشته څومره چې د الله کتاب او قرآن شریف موږ لږ کمزور یو ناجوړه یو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با د شپې ډیر اکثر حصہ د قرآن شریف تلاوت کو. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی جڑل بے وسرا او ولاړ باو حتی تورمت قدما او خپې مبارکی بے پرسے دے او جڑل بے ولی جو فیه عزیز کا عزیز المرجل وی دی سینې بے دا سے قرار کو لکه کټوے چې جوشیږي. حضرت ابوبکر صدیق د شپې تلاوت، حضرت عمر فاروق د شپې تلاوت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن شریف تناستی شہید شوی دی خو قرآن نه پاسے دل. زمون حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صرف پر رمضان کی بے یو شپې ته ختمونه کول، یو شپې ته خله لري هغه څنګه یو ختم بے پر رمضان کی چې کو نو په تراویح کې به کو یو ختم، او د تراویح نه پس چې به کله اوزګار شو نو د 2 رکعاتو نفل نیت به وتړو نو په 2 رکعاتو کې به 2 ځله قرآن شریف ختمه. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف تا ننوات او د 2 رکعاتو نفل نیت وتړو په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی دی. امام شافعی صاحب د مکی شریفینا مدینه منوره ته 14 ورځې مزل کړی دی او په 14 ورځو کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی دی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شپږ گھنٹے کے با قرآن شریف ختم. علماء فتوا ورکړه وی شپږ گھنٹے کی څنګه قرآن ختم ہے. نبی علیہ السلام خو د 3 ورځو نظر قرآن ختمول منع کړی دی. صرف یو صحابی د عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ له د 3 ورځو اجازت ورکړه بل چاله نه. هغه به زی درته ویم که می ختم کړ ټیک کړ می صحیح اون به بیا باندې کو. د دلی جامع مسجد کې ورته عالمان او قاریان او حافظان را جمع شو، دنیا تماشې لراله حافظانو په یاد ورته وکې خان او چې څوک حافظانو قرآن شریفونه لاس کې راواغشتل د مازدیګر مونځ شوی او د مانځه نه پسې شروع کړه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. د ماښام بانګ یې نه ویلې چې قرآن شریف یې وناس ته ور ورسو. دا د هغه کرامت دی، برکت د امام صاحب بني برکت. هلک په امام صاحب اعتراض کوي دې څنګه په شپه کې 2 ځله ختمونه کوي. مې کرامت نه منې او دا قرآن برکت نه منه، دا قرآن برکات دی او دا نیکانو کرامات دی. نو قرآن شریف قسم پا خدای قسم میں دتا خوان کہ دا قرآن نا برکتی کلام بلشتا ایرو دا خدای خبری دی. دا چه لچا خوخیم زما خبر بے خوخی وی دا سی دا کنه او چه زما خبرو سر سوک مینا کئی دا ما سره مینه ده او چې زما خبرې د چا خوښي دا سړی به زمام خوښي. نو چې څوک خدای سره مینه کوي د خدای خبرې به یې خوښي چې قرآن شریف دی، او چې څوک د خدای کلام خبرو سره مینه کوي چې قرآن شریف دی د الله سره مینه ده، او چې څوک د خدای خبرو سره شوق پیدا کوي الله به سره مینه کوي که به نه کوي. ته وایه نور قرآن شریف لولې او په خپلو بچو یې وایه کم کور کې چې د قرآن شریف تلاوت کېږي په کم کور کې اگه کور باندې به خدای عذاب دنه. یو نوی واقع پیښه ده درته د امریکا کې یو جوړه مسلمانه شوې ده. سړی خو یو مسلمان خو داسې 2 نمبر مسلمان 3 نمبر ښځه عیسایانه وه. دواړه په امریکا کې پاتې کېدل. دا خاوند د پاکستاني هلته ته په یو سټور کې بابو او دا ښځه هم په یو سټور کې بابوګڼه او کلرکه چې وته دواړه سره دوستانه جوړه شو. هلته د هلکانو د جینکو دوستانې ډېرې زیاتې دي. دا مې بوای فرینډ دی او دا مې ګرل فرینډ، هلک دوست او جنۍ دوست. نو د هلک دی جنۍ ته وایي چې ما سره واده وکړه، جنۍ ورته وایي چې مور پلار سره مشوره کوم. بعد المشوره ورته وایي چې واده د سره کوم خو یو څو شرطونه دا به مې منې. یو شرط دا دی چې زه به ستا کور ته نه منتقل کېږم، ته به د ما کور ته راځې. هلته فلیټونه دي د 2 کمرو د 3 کمرو، ته به د ما فلیټ ته را منتقل کېږې کډه به راوړې، زه به نه در ودېږم ته به را ودېږې. ما الفاظ دیګه یو شرط. دویم دا چې تعلقات به زما مور او پلار سره او زما دوستانو سره، خپل مور پلار دوستانو سره به تعلقات بالکل ختمي. مور مې یریږي چې سبا ورته څوک ولم سه یو پاکستان ته په مخه نه کیا طلاق در نه کی. دریم شرط زما دا دی چې زه عیسایان یم ته مسلمان یې، ته ما ته دا نه وایې چې مسلمانه شه، زه به تا ته دا نه ویم چې ته عیسایي شه. تا خپل مذهب زما خپل مذهب او زما عبادت خانه د چرک چې ورته وایي، ما به خپل چرک ته عبادت خانې ته د اتوار پرد بوځې په دې به نه. دا شرط که را سره منې
دا هلک وایي خوښه مې وه ما ورسره شرطونه ومنل وی وادو شو او ما د خپل فلیټ نه د خپل کور نه سامان د خپل ښځې کور ته منتقل وی دا په ما یریدا نو د ما ټولې پتې د کتاب نه او د موبایل نه هغه نمبرې ټولې ډیلیټ کړې ختم یې کړې وی زما او د دې ښځې تعلقات 3 کاله ډېر خوشګوار ډېر ښه شته سټور ته به یو ځای تلو یو ځای به راتلو یو بل سره هم ډېره مینه او دا به ما د اتوار پر ورځ عبادتخانې ته به وتله چرک ته زه به ورته کله بار تاوېدم او کله دننه او دې به د هغه خپل انجیل مقدس تلاوت وکړو بیا به راووته راتلو به وی کال بس به زه چې ته د اختر مانځله تلمه مونځ نه راته د هلک وی وی یو ځل زه تللی وم ډیوټۍ له او دا ښځه مې پاتې شوې وی چې زه رالم دې خاکروب راوستی دا صفی والا او فلیټ یې پاک کړی وی ما دې ښځې ته وی چې ښځې تا جوړ سړی راوستی او دا فلیټ دې پاک کړ صفی دې کړې ده وی هو نو مونږ خلق خو چې دا زیاتې رسالې وي اخبارونه د الله او د رسول نوم یې پکې نو اکثر یو بوک کې غورځم یا چې ته ځمکه کې ښخ کړو دا طریقه ده یا چې ته یو ځای کې وسوځه ویرې پاک ځای ته وغورځم هغه امریکایان دي هغې خو دا ډېران ته غورځوي یو ډسبل ورته وایي او بیا هغه ډسبل نه کمیټۍ والا ګاډې راځي وړي دې چې صفایي کړې ده چې کوم زیاتې اخبارونه و رسالې وې ډایجسټې وې هغه ټول هغه ډیران ته هغه ډسبل ته غورځولې دا هلک وایي ما سره یو قرآن شریف و مور چېرته پلار راکړی سامان کې مې ځان سره برکت دپاره ګرځاو نور پې پوهېدم نه دې 3 کاله کې د قرآن شریف له ما ګوتې م نه وې وروړی دا پروت او په الماری کې شوکیس کې وایي چې مې وکتل قرآن شریف نو رومال کې تړلی نو ما ښځې ته وایي چې ښځې دلته رومال کې یو شی تړلی و نشته وی ښځې مې راته وي چې خو ما هغه ډېران ته غورځولی دی دې 3 کاله کې تا والا ګوتې یو نڼی او خاورې پې پرتې نو ما وی دا به فالتو شی وي نو چې څنګه مې دا نور رسالې او ډایجسټ او زیاتي شی ډېران ته غورځول ډسبل ټوکری ته نو هم هم پکې غورځولی چې دا خبره دې ښځې دې سړي ته وکړه دې سړي ویله مې یو درز ناری کړی رونو مسلمان چې ډېر کمزوري مسلمان مې د خدای په نوم او په قرآن او د پیغمبر په نوم بدله غیرت ورځي داسې ده که نه که تاسو ته اوس چا ووایي چې خدای مکه هلته د قرآن شریف بېعزتي وشوه نو که چاله تلاوت ورځي او که نه ورځي جلسه به مخکې منډې به وایي زما د قرآن بېعزتي ودرېږه چې برابر یې دا لږ وایي قرآن نه راته بالکل پې پوهېدم نه 3 کاله کې ما ګوتې خوړه مې یو درز نارې کړه چې ښه زما د الله کتاب قرآن ډېران ته پرېوت دا څو شو درز مې وړو په دغه ځای نه مې منډه کړې یا 14 چې ته یا 15 او یا 6 په پړو راکوزېږم وی چې رالم هغه ټوکری هغه ډېران مې اړو راړو وی دا قرآن شریف پکې پروت و کمیټۍ والا لا نه وړی وی مې راوچت او خاورې مې ته وڅنډلې او دې سینې پورې مې دقسې کلک ونیو ډېر مې وجړل یا خدایا زه دونه کمزوري مسلمان زما د دې کمزوري مسلمانۍ دا نتیجه ده چې زما د الله کتاب کلام نن ډېران ته پرېوت دا څه شو زما ښځه د خپل کتاب څونه عزت کوي نو چرچ له ولځي او زما د الله کتاب د قرآن دا نن ډېران ته پرېوت دا زما ایمان دی دا زما مسلماني ډېر خفه یم او جاړم وی مونږ نه راته دا هلک وی ما لمونځ په بلکل نه راته او په ژوند کې صرف د اختر مونځ نه بتلم زرګونه کیلومیټره لرې بتلم او صرف د دوستانو د ملاقات په غرض بتلمه مونځ نه راته د اختر په مانځم نه پوهېدم خلک به ښکته پورته کېدل زه به ورسره ښکته پورته شوم نه مونځ راته نه مې په ژوند کې چېرته کړی دی نه روژه مې نیولې ده او نه راله څه کلمه ذکر راته بس هسې براینا مسلمان نه قرآن راته خو به زړه مې یو درد نارې کړه چې مسلمان خو یم وی چې بره راوختم نو دې ښځې مې جړل او رامنډه یې کړې ما ته راته رغاړه وه وی ما ته وایي چې سړیه ما معاف کړه ما وبخه ما ستا مقدس کتاب قرآن شریف ډېران ته غورځولی دی ما ته پته نه وکړه ما ته پته وه ما به نه وې غورځونه وی ما ورته وایي چې ښځې غلطي ستا نه ده او غلطي زما ده که ما 3 کاله کې یو ځل هم دا راغښتې وه ما ښکل کړی وې یا مې سینې پورې نیولی وې یا مې ته خوره دوړه سنډلې وې نو تا به دا نه وې غورځولې خو دې 3 کاله کې ما دې راډو توجه نه ده ورکړې دغسې پروت نو تا پې د یو فالتو شي ګمان وکړه دې غورځولی دی نو دا غلطي ستا نه ده زما ده او ښځه مې وایي چې نه غلطي زما ده باید چې ما د نه تپوس کړی وې
چې د دې ضرورت ته تشته که نه غورځم که نه، نو دا ما غلطي ده. دویم زما غلطي، هغه وایي زما غلطي. وی ښځه راته وایي چې اله شا به زر کوه، ګاډي سټارټ کوه، ما خپل ملا صاحب له بوځه زه مسلمانېږم. ای ښځې څنګه مسلمانېږې؟ او تا ته څه پته لګي چې دا زموږ مقدس کتاب رومال کې تړلی؟ وی دا ښځه راته وایي چې ته کله ما درته وایي چې مې ښکته ډیران ته وغورځوم او تا منډه کړې، نو ما وایي چې څه قیمتي شی مې ده خاوند غورځولی دی، قیمتي شی. نو په دې کړکۍ کې مې درته کتل، نو چې ته ورغلې ډیران له او دا دې روچت که، ما درته کتل، وی قسم دی چې له دې نه یو شغله روچته شوه، یو رڼا، یو اعلی رڼا، یو غونډش کې، او هغه رڼا راتله په دې کټکۍ را دننه شوه او زما په دې سینه کې ورننوته. او قسم دی په دې خپل زړه کې یو انقلاب محسوسوم. ای سړیه زما هغه اړه اوس نه دی پاتې، د زړه دنیا مې بدله ده. زما اړه دا وایي چې دا د مسلمانانو کتاب دی، دا قرآن دی مقدس، دا حق کتاب دی. تا له دې کتاب بېعزتي کړې ده، دې سره به تعلق جوړی. اره سړیه زر مې رسه وړه کې مې انقلاب راغلی دی، زړه مې بدل، زما دننه وجود کې انقلاب دی، د زړه دنیا بدله، مسلمانېږم، شا به زر مې رسوه. وی هغه خپل ملا صاحب له مې ګاډي کې ورسوله او وی دې د هغې ملا صاحب په خوله باندې بیعت وکړه، مسلمانه شوه. او وی زه خو برای الله مسلمان وم، مونځ نه راته، نو امام خپل ایمان تازه که، بیعت مې وکړه. دا ښځه وایي دی ورته آل ورلډ وایي، وی په ټوله دنیا کې، په ټوله دنیا کې واحد زه هغه ښځه یم چې ما ته نه د قرآن دعوت چا را کړی دی، نه مې د قرآن ترجمه کتلې ده، ټرانسلیشن، نه مې د قرآن دعوت کتلې، نه مې اسلام کتابونه او لیټریچر کتلې دی. وی واحد د هغه ښځه یم چې ما ته صرف الله د قرآن شریف په قطعو ایمان را نصیب کړی دی. هغې ښځې څه چل وکړه؟ اسلامي نمایشه، هغه خدای پاک حافظ کړه د قرآن او عالم یې کړه د قرآن، او خاوند یې چې هغه وي مونځ او روژه مې نه پېژندل نه راتلل، هغه د قرآن حافظ او عالم شو. او امریکا کې یو سټیټ دی ټکساس ورته وایي، هغه سټیټ کې ځان له خپله مدرسه جوړه کړې ده، اسلامیک سنټر. دا ښځه وایي بې زما او د خاوند د برکت نه په زرګونو سیکان او هندوان او عیسایان خدای پاک مسلمانان کړل، بنیاد د الله قرآن. مونږ قرآن ته سوچه نظر نه دی کړی، که مونږ قرآن ته سوچه نظر وکړو، یو ګل دی او تا ورته وکتل او ته وایې چې دا خو ګل دی خوشبویي کوي، نو د ګل وقعت ستا په زړه کې نه پرېږدي. خو دې ګل ته په دې نظر وکت، یاره دا ښکلې سوروالی چا ورکړی، دا رنګ چا ورکړی، او دا خشته ښکلې خوشبو پکې چا پیدا کړی، او دا څومره خوبصورتي وله چا ورکړې ده، نو د دې ګل نه به د الله لوی قدرت درته معلوم شي که نه؟ نو موږ قرآن ته په سچه نظر نه دی کړی. قرآن خپلې سینو پورې ونیسئ، قرآن ښکل کړئ، قرآن له ښکلي رومال جوړ کړئ، قرآن له مدرسې جوړې کړئ، د قرآن د عالمانو د حافظانو قدر او عزت وکړئ. خپل بچي قرآن ته کښېنوئ، په خپله د قرآن شریف تلاوت کوئ سهار او ماښام، د الله عذاب او مصیبت او تکلیف به در باندې نه راځي. یو بچی م چې په ناظره کامیاب شو، دا غنیمت دی.